د اوکراین کړکېچ په کیف ښار کې د نښتو پیل. سلام ستړي مشئ، پوره حال په ډیوه کلیک را سره وګورئ. د اوکراین پلازمینې کیف پر لور د روسي ځواکونو د پرمختګ د خبرونو له خپرېدو وروسته اوس لویدیځو رسنیو راپور ورکړی چې نښتې د پلازمینې پر واټونو روانې دي. NBC راپور ورکړی چې روسي ځواکونو شنبه د فبروري پر 26مه سهار مهال د کیف پر لور پرمختګ پیل کړی او د دغه ښار په واټونو کې هم نښتې پیل شوي دي. اوکرایني چارواکو له خلکو غوښتنې چې ځانونه خوندي ځایونو ته ورسوي. اوکرایني چارواکو ویلي چې پر کیف ښار د روسي توغندیزو بریدونو روان دي او تر اوسه د 2 ماشومانو په ګډون 15 کسان ټپیان شوي دي. دغه چارواکو د پوځي پرمختګ او د روسي ځواکونو پر وړاندې د مقاومت خبره کړې ده. له بلې خوا د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن سهار د یوې ویډیویي په خپرولو سره ویلي چې له هیواده د تیښتې خبرونه رد کړي او ویلي دي موږ به خپلې وسلې پر ځمکه کې نږدو، موږ به د هیواد ساتنه کوو. د روسي او اوکرایني ځواکونو ترمنځ د 3 ورځنۍ نښتې په موده کې تر اوسه 100,000 اوکراینیان خپل کورونه پرېښي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې اوکراین کې بشردوستانه مرستو ته اړتیا شیبه په شیبه زیاتیږي. د یادونې وړ ده چې اوس مهال د کیف اړوند یوه پوځي اډه د روسي ځواکونو له لوري نیول شوې او په دغه ښار کې جګړه روانه ده.